کې شادي د ځوان لیوه پر هر چا باندې راځان لیونی نه ده. हाय फ्रेंड्स که چیرې غواړئ تاسو هم دغه شانتې لیریکس والا ویډیو جوړه کړئ نو پلیز ویډیو سره پوره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ ما. نو ټول نو مخکې تاسو دغه وی ان اپلیکیشن ځان ته ډاونلوډ کړئ، که چا سره نوی لینک لاندې ډسکرپشن کې پروت د لږ ځان تاسو کولی شئ دا ځان ته ډاونلوډ کړئ. کله مو دا ډاونلوډ کړئ دا تاسو سمپل اوپن کړئ، کله مو چې اوپن کړئ تاسو ښکاري دغه ځای کې دا پلس آیکن دغه باندې به کلیک واخلئ، دلته به دا نیو پروجیکټ باندې یو پره کلیک واخلئ، بیا به تاسو دلته هغه تصویر راواخلئ کوم تصویر باندې چې تاسو ویډیو جوړوئ. دا تصویر باندې به دا شان د کلیک واخلئ، تاسو ته ښکاري به دغه یو آپشن دغه باندې به یو پره کلیک واخلئ. کله مو دغه کار وکړ دا تصویر د اخري سر ته به راشئ، دغه شان د تصویر باندې به یو پره کلیک واخلئ، دلته تصویر باندې مشکله دغه شان د کلیک واخلم دا به د یو سیټ نه دا شانتې راکاږئ. نو چې څومره تاسو ویډیو جوړوئ دا به مقمره بوځئ. اوس مثال موږ دلته 11 سیکنډه ویډیو جوړو، نو چې کله دلته 11 سیکنډه شو بیا به دا دلته پرېږدوئ، بیا به دا ویډیو اولني سر ته راشئ، تاسو ته ښکاري دغه یو آپشن په د باندې به کلیک واخلئ، دلته به دغه ویډیو سلیکټ کړئ او دلته به هغه ساوند راواخلئ کوم ساوند باندې چې تاسو ویډیو جوړوئ، دغه ساوند باندې به دا شان د کلیک واخلئ او دلته به بیا لږ صبر وکړئ. نو ملګرو دلته به بیا دغه ویډیو باندې دلته کلیک واخلئ، کله مو چې کلیک پې واخیسته دا لاندې آپشن یې تاسو ته ښکاري دا به دا شانتې لږ دې خواته راوړئ او دلته تاسو ته ښکاري ایکسټراکټ اډیو دا به دا شانتې اډیو ته واړوئ او بیا به په دغه ویډیو باندې کلیک واخلئ، دا ډیلیټ آپشن تاسو ته ښکاري دا به دا شانتې ډیلیټ کړئ، یعنې دا تصویر به موږ سره پات شي او هغه نور دغه چې کوم یو دی ویډیو هغه به ته نه پاکه کوي. بیا به راته تاسو ته ښکاري دلته دا اوریجنلي لیکلي به دغه باندې به کلیک واخلئ، لږ به دې خواته راشئ، دغه ریشو به بیا ورته سلیکټ کړئ او بیا په د خالج باندې به کلیک واخلئ، بیا تاسو ته ښکاري دغه آپشن باندې بیا دلته کلیک واخلئ، دلته دا ویډیو فوټو یې چې لیکلي به دغه باندې به کلیک واخلئ، دا به دا فوټو باندې بیا دلته کلیک واخلئ. تاسو ته ښکاري دلته موږ سره یو بلک سکرین فوټو ده، نو هغه فوټو لینک هم تاسو ته ډسکرپشن کې در کوم، لاغ ځین تاسو کولی شئ هغه فوټو ځان ته راډاونلوډ کړئ، نو هغه بیا دلته ورته سلیکټ کوئ. ملګرو دغه فوټو باندې دلته کلیک واخلئ، کله مو چې کلیک پې واخیستو دغه به دغه یو سیټ نه دا شانتې راونیسئ، دا به دا شانتې مکمل راوړئ. نو بیا تاسو ته ښکاري دلته کې دغه لاندې آپشن یې تاسو ته ښکاري په دغه کې به دې خواته راشئ، نو تاسو ته بیا دلته دې خواته چې ښه راغلی تاسو ته ښکاري دغه یو آپشن باندې بیا دلته کلیک واخلئ، دا یو چې کوم دی دا به 500 ته راولئ، دغه شانتې دا به دا شانتې 500 ته راوړئ، بیا به د خلیج باندې به کلیک واخلئ او بیا په دغه آپشن باندې کلیک واخلئ، دلته بیا دغه ویډیو باندې کلیک واخلئ، دلته موږ سره پنجي ده، دغه پنجي لینک هم تاسو ته ډسکرپشن کې در کوم، لاغ ځین تاسو کولی شئ دغه پنجي هم ځان ته راډاونلوډ کړئ، نو دغه پنجي به تاسو دغه شانتې ورته سلیکټ کړئ، دا پنجي په دغه اندازه باندې لږ راغټه کړئ، دا پنجي به راوړئ په دغه ځای کې بیا دلته ورفټ کړئ، بیا په د خالج باندې به کلیک واخلئ. بیا ملګرو تاسو دا ویډیو پلی کوئ دا ساوند به اورئ چې هغه کوم ځای نه تاسو لیریکس شروع کېږي، نو مخلته به ویډیو سټاپ کوئ او دلته تاسو ته ښکاري دغه ټي باندې به دلته کلیک واخلئ او دلته به دا ټیکسټ باندې کلیک واخلئ. کله مو دغه کار وکړ نو دلته تاسو ته بیا ښکاري په دغه باندې به ډبل کلیک دلته واخلئ، دلته به تاسو هغه اولنی لیریکس ولیکئ. کله مو دا اولنی لیریکس ولیکو نو دا به دغه یو سیټ نه به دا شانتې لږ راغټ کوي په دغه طریقه باندې، نو بیا تاسو ته ښکاري دلته دا ډبل ای دغه باندې به دلته کلیک واخلئ، کله مو دغه باندې کلیک واخیستل دلته مای فونټ باندې کلیک واخلئ او دلته به دغه فونټ سلیکټ کړئ، فونټ لینک هم تاسو ته ډسکرپشن کې در کوم، لاغ ځین تاسو کولی شئ دغه فونټ ځان ته راډاونلوډ کړئ، نو دغه فونټ به تاسو ورته سلیکټ کړئ، نو بیا به دلته تاسو ته ښکاري دغه کلر باندې به کلیک واخلئ، دلته 4 کلر تاسو ورته لګوئ، هغه ستاسو خپله خوښه ده، نو زه ورته دا سپین کلر لګوم، بعد له هغه نه ملګرو تاسو ته ښکاري دا ټیک مار باندې به کلیک واخلئ، بیا به دغه لیکل چې کوم یو دي دا به دا شانتې راغټ کوئ او دغه پنجي نه به دلته بره ورولګوئ په دغه ځای کې. کله مو دغه کار وکړ نو بیا به دا لږ را دې خواته کوئ، تاسو ته ښکاري دا به دغه یو کونج نه ونیسئ، دا ویډیو اخري سره پورې به دا راوړئ، دغه تصویر چې څومره تاسو لګولی وي نو دا به همدغومره راوړئ، بیا به دغه اولني سر ته راشئ، تاسو ته ښکاري دغه یو دانه فوټو مونږ لګولې وه او د یو دانه پنجي دا دواړه به هم راوړئ تر اخر سره پورې دغه ځای پورې. کله مو دا کار وکړه د خالج باندې به کلیک واخلئ، د ویډیو اولني سر ته به راشئ او دلته ملګرو دغه لیریکس باندې دلته کلیک واخلئ، کله مو لیریکس باندې کلیک واخیست تاسو ته ښکاري دا موشن باندې به دلته کلیک واخلئ، نو ملګرو دغلته به تاسو دغه سکیل ورته سلیکټ کړئ، کله مو دغه ورته سلیکټ کړ نو دغه بیا تاسو ته ښکاري دا سیکنډ دا به تاسو راولئ 160 ته. کله مو دغه کار وکړ دا اوټ باندې به بیا کلیک واخلئ، اوټ باندې چې کله کلیک واخیستو نو د اخري سر ته به راشئ، تاسو ته ښکاري دا ویریل دغه باندې به کلیک واخلئ، بیا تاسو ته ښکاري دلته ټیک مار باندې به کلیک واخلئ او بیا تاسو د اولني سر ته راځئ، دا ویډیو بیا به دا ویډیو پلی کوئ، مثال هغه څومره چې اولنی لیریکس وي او مقمره به دلته دا کټ کوئ، په دغه لیریکس باندې به دلته کلیک اخلئ او تاسو ته ښکاري دا سپلیټ د باندې به کلیک اخلئ، دا به هم دلته کټ کېږي،
نو بیا تاسو دا ساوند پلی کوئ او دا باورئ بیا بلته ایډیټ باندې کلیک اخلئ دلته به تاسو هغه دوم لیریکس لیکئ او بیا بلته ټیک مار باندې سمپل کلیک اخلئ بیا به تاسو دا ویډیو پلی کوئ چې څومره وي دا دوم لیریکس تاسو نو دا به مقضي کې کټ کوئ دا به تر اخره پورې ملګرو د قشانته کټ کوئ ملګرو دا به تاسو تر اخره پورې د قشانته لیکئ کله مو دغه کار وکړم د ویډیو ولنی سر ته براشي نو کله چې تاسو توي بر تاسو تخکاری دا ایکسپورټ دغه باندې بکلیک واخلئ او دلته چې کوم یو دغه کوالټي به ورپسې هاي کوي او دغه یو بم شپېتو کې ودروئ تاسو تخکاری نو سایز دلته چې تاسو هر څومره غټوئ تاسو خپله خوښه ده زه 1080 کې ثبتوم دغه 1080 کې زه دروم نو بیا بلته ټیک مار باندې کلیک اخلئ دغه ویډیو چې کومه ده دا موږ سره ګیلري کې سیو شي نو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې که ویډیو مو خوښه شوې وي ډېر سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي اوس ماته راکړئ اجازت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ